دا همیشه یاد ساته دو شیزونه به نه یری او دو به یری دو شیزونه همیشه یاد ساته الموت مرگ به نه یری مرگ به نه یری هر ټیم کې به مرگ یاد ساته دا نن چې سورانی کیږي د دې مرگ یې دی که مرگ یادي سوال نه پیدا کیږي چې سړی نه ګناه وشي او بل چې د چا سره بدو کې دا مې یراوه چا سره بدو کې ته دا بردنه ییر شوي نه دی بدو ته به دی موقع ګوري وي چې بد د چا سره وکړي که نه نو دا به نه یری بای سړی ته به کنزلو کې بېعزتي به دا خبره وه تېره شوه دا تېره نه ده دا یاد ساته دی به یو ورځ د دې انتقام علي دا یېرومه د دې د معافۍ کوشش کوه د دې د تلافۍ کوشش کوه نو چا سره چې بد وکړي نو دوه څیزونه به نه یری مرګ به نه یری او چا سره چې دې بد وکړو دا به نه یری او دوه څیزونه چې دي که نه دوه څیزونه دا همیشه یېروه یو چې د چا سره احسان وکړي نو بیا یې مه یادوه دا یېر که بس د دې بدله الله درکړو نو بیا یې یادومه احسان چې د چا سره وکړي نو دا بیا یېروه دا دوه څیزونه د یېرولو دي یو دا چې احسان د چا سره وکړي نو دا یېر که بس د دې بدله الله درکړه دې به کپڑے بولور کې دا ورته سمه مزه در سره کې هسې ډېرې ښکلي نه دي هسې د پیزار کې د خپه توده ده هغه غریب بیا پخپو کولی نه شي که زم جو یادوي راته نه ښه ادا لا څه کوي زکات به ولور کې زکات چېرته بوجۍ نیم غنم به ولور کې ټول منې به پې بیا سنبالئ ټوله زمینداره پې دله ما زکات ورکړی دله ما زکات خو د الله حق دا به تا چاله ورکو جو دله دې ورکه زه خپلو علماو ملګرو ته هم چې څوک درته مجلس کې ووایي چې په تا زکات کېږي وایي په ما نه کېږي د داسې سړي نه د سره زکات الم چې په ډک په تا زکات کېږي په ډک مسجد کې به دې وشرمې او 1000 روپۍ دا واله دا د زکات پیسې دي دا خوږ دی که د ده عزت خوږ دی چې څه زکات ورکوې د هغې طریقه دا نه ده چې په ډک مجلس کې په تا زکات کېږي یا بر زکاتو پیسې به د سلو لوټونه به ته جوړ کې خلک په ورته پرش کې ودرېږي دا پیسې په 100 روپۍ د چا څه کېږي دا راواله 2-3 ولی ورکه د چا پې حاجت وکړه خو احسان چې د چا سره وکړي نو دا به بیا یېری ښه او یو چې د سره بل سړی بد وکړي نو دا یېروه د بل بد یېروه او چې د بل سره یا بد وکړي هغه یادوه ښه چې بل سړی ستا سره بد وکړي که نه دا د انبیو خوني دي ښه دا یېروه چې بل سړی سره بد وکړو بس ډاري کې دړه نه اوباس بس داسې ده چې د ما سره بد نه دي کړي نوې بد چې دي د بل سړي بد چې دي دا یېروه وی دا اته خبرې لقمان حکیم صاحب دا ما د پیغمبرانو نه زده کړي دا ما ته پیغمبرانو نه زده کړي دي دا د انبیو د ژوند خلاصه ده په دې کې تاسو به د یو عمل شروع کوئ چې کله مونځ کوئ وی د زړه حفاظت دی کوه زه ته مونځ ته ودرېږه او د زړه نګراني شروع کړه چې ته د مونځ په خوند باندې پوه شې په هر صورت د دنیا ژوند هسې په وتو دی په تلو دی واوره د ویلي کېږي ښه دغه ته ګورئ دا ګړۍ نه لګېدلي دا ګړۍ چې وي ټک یو ټکو کې که نه یو سیکنډ واړی ټک بل ټکو کې دې ګړۍ ته کله ناکله ودرېږي وایي دا زما د ژوند قاتله ده دا ما پسې نښتې ده دا چې دا یو ټکو کې که نه نو زما د ژوند نه یو سیکنډ کم کړي چې بل ټکو کې نو بل سیکنډ کم کړي چې بلو کې بل سیکنډۍ روانې نو چې 60 سیکنډۍ پوره شي نو یو منټ تر نه کم کړي بیا چې یو منټ 60 منټه پوره شي نو یوه ګنټه در نه کمه کړي بیا ګنټې چې 24 پوره شي نو شپه ورځ در نه دا زموږ د ژوند قاتله ده دا زموږ ژوند تنښتې ده ګوره یوه جمعه راځي او زموږ ژوند کې یوه هفته کمیږي یوه هفته کمیږي نو ژوند چې دی دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼئ رب العالمین دې مونږ ټول د آخرت سوداګر کې بس خدای دې مونږ کې د آخرت فکر پیدا کړي